بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ پخو غوښه په کړایي کې لږې زموږ سره غوښه تقریبا 3 پاوه غوښه ده. دې ته به د کړایي مساله ورته واچوم او ورسره اوږه تقریبا 1 چمچ او دا به پکې میکس کړو. خو یې میکس کړو، یو 10-15 منټه به دا بیا موږ کېږدو. دا موږ ښه ولړله. او دا به کېږدو بیا 15-20 منټ. دې نه وروسته به کړایي ته یو 2 مغوړي واچوم. غوړي زموږ سره شوي دي. نه وروسته پیاز دا سره کېږي. په دې کې به زموږ سره لږې ثابت دانیال 1 چمچ، مرچ 1 چمچ او زیره ثابته هم 1 چمچ، آلوګان 3 عدده غټ 3-4، ټماټر 5-6 دانې، پیاز زموږ سره داسې لږ سره شوي دي. ټول به نه سره کوئ. دې نه وروسته به دې ته واچوو مونږ غوښه. د غوښې 15 منټ شوي دي. دا ما لږ ماینه راکړې وه. دا به موږ 6 منټه وروسته دې کې وپرستو. دې کې وقفې سره به چمچۍ ووهو چې دا غوښه ونیسي. دا مساله چې کومه وه دا شان وه. شان ډېره زبردست ذایقه وي او دې کې تاسو لږ سرکه هم ایډ کولی شئ. لږه مالګه یو 3 منټه وشو. دې نه وروسته دا مسالې چې کومې دا ورته واچوم. دې زموږ سره 4-5 منټه وشو. دې نه وروسته به دې ته ټماټر واچوو یو سیټ ته. سره به دې کې لږې لږې د پودینې پتی هم شاملولی شئ خوشبو دپاره. ټماټر زموږ سره پاسته شوي دي. ټماټر زموږ سره میکس دې نه وروسته د آلوګان، څوک آلوګان اچوي څوک نه اچوي، خپله خوښه. اوس دې نه وروسته به دا موږ پخوو.
تقریبا 60 منټه. دا غوښه لږه کچه وه او چې دغه غوښه وي نو هغه بیا یو 50 منټه ګنټه پخول غواړي. دې کې موږ لږې اوبه ایډ کړو خو اوبه ګرمې ښه صرف د آلوګان پکې پاخه شي. سر به دې کېږي 60 منټه. دا زموږ سره تقریبا پخ شو ده. زبردسته خوشبو ترې راځي. ټرای کړئ. زما چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.